جانان جانان افغانستان جانان جانان افغانستان. د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د شاوخوا 7 میلیارډ افغانیو په ارزښت 25 بېلابېلې پروژې منظورې شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه نن چهارشنبه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 12مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د وړاندې شوو پروژو په اړه بحث وشو. د ملي تدارکاتو کمیسیون یاد غونډې ته 28 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې وې چې له جملې د 25 پروژو قراردادونه منظور او د 2 هغو بیا لغوه شول. منظور شوې پروژې د مخابراتو، معلوماتي ټکنالوژي، مالیې، لوړو زده کړو، باو انرژي او د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارتونو، د افغانستان برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ اړوند دي چې ټولې ارزښت یې شاوخوا 7 میلیارډ افغانیو ته رسیږي. په یاد منظور شوو پروژو کې د پاشتان، شاوروس او کمال خان بندونو د پاتې چارو بشپړېدل، په کندهار، بلخ او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د څښاک اوبو رسول، په مختلفو ولایتونو کې هیوادوالو ته د هغوی د اړتیا وړ برېښنا چمتو کېدل، هیوادوالو ته د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدمتونو وړاندې کول او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي چې په پلي کېدو سره بې زرګونه هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي. جانان جانان افغانستان جانان جانان افغانستان.